السلام علیکم. موږ د خپل د نوي برخې نوي سیریز چې دغه لینک څخه اخیستل شوی دی او دا د کالیفورنیا د ډي ام وی د امتحاني پریکټیس لپاره یا د امتحان د پریکټیس لپاره ورکول شوی دی. د دې څخه اخیستل شوی دی. دا د 2020 کال دی، تازه دی. په دې کې موږ تاسې تر 15مې پوښتنې کار کړلم. اوس به د هغه په دوام باندې نور مخته ولاړ شو. بیا هم د کمربند او د سیټ په باب کې دی چې څنګه تاسو خپل او د ماشومانو د سپرلو یا د مسافرینو امنیت وساتلی شئ. 14مه پوښتنه ده: هغه ماشومان چې تر 2 کاله یې سن کم وي، هغه ماشومان چې تر 2 کاله یې سن کم وي یا تر 40 پاونډه لږ وزن ولري یا د 3 فوټ او 4 انچه څخه کم جګوالی ولري، د دې سره څه باید وکړي؟ نو 3 جواب یې درکړي دي. یعنې هغه ماشومان چې تر 2 کاله یې سن کم یو یا دغسې یا تر 40 پاونډه وزن کم وي بل ده، یا د 3 فوټ او 4 انچه څخه جګوالی کم وي. نو د دې ماشومانو سره به تاسو څه وکړئ په موټر کې؟ د ماشومانو د مخامخ تړلو په ساتونکي سیستم کې به امن وي. دوم جواب: د ماشومانو لپاره په مخ شاته تړلو دولتي تصدیق شوي سیستم کې به امن وي. دریم جواب: په مخکني سیټ کې د ماشومانو لپاره به په دولتي تصدیق شوي سیستم کې به امن وي. د دولتي تصدیق شوي سیستم خو مخکې وویل، دغه چې موږ تاسې ورته کورسیټ ورته وایو د ماشومانو لپاره چې په چوکۍ کې ایښودل کېږي او تړل کېږي. خو دلته 2 رقمه دي. یو رقم یې دی چې د ماشوم مخ هغه خواته دی چې موټر روان دی، یعنې مخ په مخ دی. یو رقم یې داسې تړل کېږي چې د ماشوم مخ د موټر شاته کېږي، یعنې چې موټر مخ ته روان دی د ماشوم مخ شاته وي. لکه ما دلته ترجمه کړې دی، شاته مخ په مخ باندې یا مخ په شا باندې دغسې. نو هغه دغه رقم کورسیټ دی وینئ تاسې چې دا کله په چوکۍ کې وتړي د ماشوم شا د ډریور خواته کېږي او د ماشوم مخ د موټر شا خواته کېږي. نو وایي دغه رقم چې دي تر 2 کالو ماشومانو چې کم وي باید په دغسې کورسیټ کې وتړل سي یا په دغسې سیټ کې وتړل سي چې ماشومانو لپاره په مخ شاته، یعنې چې مخ یې د شاوخواته وي، تړلو دولتي تصدیق شوي سیستم کې به امن وي. چې مخ یې د شا خواته وي دا رقم یې هغه چې مخ په مخ یي هغه بیا تر دې چې لږ غټ سي د هغو ماشومانو دپاره دي او د کوچني ماشومانو دپاره دغه رقم یو کورسیټ ورته تړل کېږي. دغه نمونه یې تاسو وګورئ. دلته د هغه کورسیټونه دي چې مخ شاته دي، یعنې دلته ډریور که ناست وي دا د شا د ډریور د شا سره جنګېږي چې شا یې هغه خواته کېږي او مخ یې دې خواته وي. او دا چې دی دا هغه مخامخ چې ډریور ناست دی دی هم هغسې مخامخ کښېني. دا نسبتا غټ دی، د وړوکی ماشوم دی. نو د لږ غټو ماشومانو دپاره دا رقم کورسیټ استعمالیږي او د کوچنیو ماشومانو دپاره بیا دغه رقم کورسیټ استعمالیږي چې مخ یې د شا خواته کېږي. 18مه پوښتنه: یو تر 8 کاله کښته ماشوم کولی شي په دولتي تصدیق شوي د ماشومانو په حفاظتي سیستم کې چې په مخکې سیټ کې کښېني که یعنې مخکې موږ تاسې ولیدل هغه ماشومانو چوکۍ چې دي یا کورسیټونه که په دغسې کې د مخ په سیټ کې کښېنستی شي که نه، په کوم حالت کې کښېنستلی شي؟ نو دلته جوابونه 3 جوابه درکړي. که چیرې شاتني ټول سیټونه په 8 کلونو یا لوړو ماشومانو ډک وي، یعنې که چیرې په 8 کلني شاته سیټونه چې دي که هغه ټوله په 8 کلني یا تر 8 کلنو غټو ماشومانو ډک وي، نو تاسې به دا د 8 کالو نه کښته ماشوم بیا د مخ په سیټ کې کښېنولی شئ. دوهم جواب: شاتني سیټونه مخامخ سیټونه وي، همدغسې مخامخ موږ چې مخ هغې خواته داسې سیټونه وي. دریم: د ماشوم حفاظتي سیستم په وروستني سیټ کې نه انسټالیږي. یوازې په هغه وخت کې تاسو کولی شئ چې تر 8 کلن کښته ماشوم د مخ په چوکۍ کې کښېنوئ چې د ده حفاظتي سیستم په وروستني سیټ کې د انسټال کېدو یا د کلکېدو ځای ونه لري. نو په هغه صورت کې بیا کولی شئ چې تاسو یې په مخ کې کښېنوئ، که نه په هېڅ صورت کې به کوښښ کوئ چې کوچنی ماشوم چې تر 8 کالو کښته وي په مخکني سیټ کې نه کښېنوئ، دا خپل کورسیټ سره بیا هم نه کښېنوئ. یوازینی حالت چې ډېر مجبوري شي هغه دا دی چې د دغه سیټ نو په دغه کورسیټ یا د دغه حفاظتي سیستم په شا په سیټ کې نه انسټالیږي. نو تاسو کولی شئ چې په هغه حالت کې بیا ماشوم واخلئ د مخ په سیټ کې وتړئ، انسټال یې کړئ، کلک یې کړئ، ویې تړئ.
اتلسمه پوښتنه یو ماشوم په هوایي کڅوړو سمبال موټر کې یعنی په ایربیګ سمبال موټر کې په مخکني سیټ کې نشي سفر کولی که چیرې هغه په مخ و شاته ماشومانه سفري سیستم کې تړلی وي اما مخ و شاته مو دی چې مخې اخواته شاخواته راځي په هغه سیستم کې تړلی وي په مخ ماشومانه سفري سیستم کې تړلی وي اته کلن یا تر هغه کم سنه وي نو دلته تر ټولو مهم دا دی چې هغه ماشوم چې په مخ شاته ماشومانه سیستم سفري سیستم کې تړلی وي دا په مخکني سیټ کې سفر نشي کولی نو نسمه پوښتنه هغه ماشومان چې اته کلن یا تر هغه لوړ وي او یا یې جګوالی 4 فوټه او 9 انچه ته رسېدلی وي یعنی یا اته کلن وي یا تر هغه لوړ وي یا جګوالی 4 فوټه او 9 انچه ته رسېدلی وي باید د ماشومانو په دولتي تصدیق شوي امنیتي سفري سیستم کې وساتل شي دوهم کولی شي دولتي تصدیق شوي امنیتي سټنډرډ کمربند استعمال کړي دریم جواب باید شاتني سیټ کې کښېني ماشومان چې تر اته کاله لوړ شوله یا جګوالی د 4 فوټه او 9 انچه ته ورسېدی نو په هغه صورت کې همدغه عادي کمربند چې تصدیق شوی دی دولتي تصدیق شوی کمربند د امنیتي سفر دی په همدغه کې کولی شي چې بیا کښېنولی شي تاسو کښېنوئ دوهم جواب یې صحیح دی شلمه پوښتنه په لاندې جملو کې د هوایي کڅوړو یا ایربیګز په هکله کومه یوه سمه ده په لاندې جملو کې د هوایي کڅوړو یا ایربیګ په هکله کومه یوه سمه ده لومړی جواب هوایي کڅوړې یا ایربیګز تقریبا 2 انچه فاصلې ته اړتیا لري چې له هوا ډکه شي یعنی 2 انچه باید سړی ځینې لرې وي چې د هوا څخه ډکه شي دوهم جواب ډېر خلک د هوایي کڅوړو د نشتوالي خطر نشي منلی چې هوایي کڅوړې خاموشه وي هلته یوه علامه تاسو لیدلې ده چې کله ته داسې کښېنې د هوایي کڅوړې علامه راځي درته یا د ایربیګ علامه راځي چې هغه فعاله شوله که هغه فعاله نشي نو خلک وایي دا خطر پر ځان نشي منلی نه کښېني پکښې کې دریم جواب هوایي کڅوړې یا ایربیګز محافظوي دي چې ستاسو د روغ پاتې کېدلو لپاره تر یوازې امنیتي کمربند ډېره مرسته کوي نو دا جواب یې ډېر صحیح معقول دی چې هوایي کڅوړې یا ایربیګ ستاسو محافظت کوي یعنی که تاسو یوازې کمربند وتړئ او یا دلته ایربیګ وتړئ چې دواړه وتړئ نو ستاسو د ژوندي پاتې کېدو چانس څو برابره زیاتیږي یعنی دا هم عینا لکه کمربند غوندې ستاسو د روغ پاتې کېدلو لپاره مرسته کوي یویشتمه پوښتنه تاسو خپله سینه د هوایي کڅوړې یا ایربیګ څخه د دغومره اندازه خط درکښلی دی انچه په اندازه لرې کېدلو سره موټر وچلوئ کله چې تاسې موټر ته کښېنئ ستاسو د سینې هډوکي او د اشترین تر مابین فاصله څونه باید وي نو یو جواب کې درته وایي 4 انچه په دوم جواب کې درته وایي 10 انچه او په دریم جواب کې درته وایي 6 انچه نو تاسو به کم د کمه برابر باید 10 انچه فاصله د اشترین څخه وساتئ هسې نه چې بیخي په اشترین باندې ورپراته یاست ورته 10 انچه فاصله باید د ډرایوینګ په وخت کې باید تاسو د اشترین یا د ایرباګ د ساحې څخه وساتئ دویشتمه پوښتنه څوک باید د هوایي کڅوړې یا ایربیګ د پوښ څخه 10 انچه لرې کښېني 10 انچه خو مخکې تاسو ولیدله چې باید یي اوس بیا ته وایي څوک باید کښېني نو درې جواب یې درکړي موټر چلوونکی او مسافر یعنی د موټر چلوونکي د څنګ شخص یوازې موټر چلوونکی دوم جواب دریم جواب یوازې مسافر یا د موټر چلوونکي د څنګ نفر نو لومړی جواب یې صحیح دی چې موټر چلوونکی او مسافر دواړه باید داسې ناست وي چې 10 انچه باید فاصله ولري د هوایي کڅوړې ایربیګ څخه باید 10 انچه فاصله ولري څلورویشتمه پوښتنه په لاندې جملو کې کومه یوه د مراقبت پرته ماشومانو په هکله سمه ده په لاندې جملو کې کومه یوه د مراقبت پرته ماشومانو په هکله سمه ده یعنې هغه ماشومان چې مراقبت ته ضرورت نه لري یا مراقبت نه کیږي
چې مراقبت نه کوي دغسې پرېږدي. اوس 3 جواب درکړي. دا قانوني کار دی چې بې مراقبته ماشوم په موټر کې پرېښودل سي. دوهم جواب دا غیر قانوني دی چې د 6 کالو یا کم سنه ماشوم په موټر کې د مراقبت پرته پرېښودل سي. دریم جواب کولی سي چې ماشوم د کوم 8 کلن یا مشر ماشوم تر څارنې لاندې پرېږدي. دغه ماشومان چې مراقبت ته ضرورت لري په هیڅ صورت باید په موټر کې یوازې پرېنښول سي. دا قانوني کار نه دی، دا کاملا غیر قانوني کار دی چې د 6 کالو یا کم سنه ماشوم تاسې په موټر کې د مراقبت پرته پرېږدئ. نه ماشوم ته پرېښولی سي یا به خپله ورسره کښېنئ او یا به د ځانه سره باسئ. ماشوم به هیڅ وخت د 6 کالو نه کم ماشوم به هیڅ کله په موټر کې یوازې نه پرېږدئ. تر دې ځایه پورې د دې ویډیو لپاره کافي دی. انشاءالله بله ویډیو به وروسته پسې بله ورځې ته تعقیب کړو. تر هغه د خدای په امان.